دلته خلک خیرات نه غواړي خو دا دې ته مدرن خیرات خواره وایي خپله ډول ډامبق راوباسي او دلته ډنګوي دا خلک تاسې وینئ چې ورته درېدلي دي نو دوی ورته یوه روپۍ چې زړه یې وسوځي یا خوښ یې شي نو یوه روپۍ ورته اچوي نو دوی ته هغه یوه روپۍ بیخي ډېرې پیسې کېږي او اوس پکې یو نوی شی چې راوتلی دی دغه تاسې دغه نارنجي غوندې شی ویني دې کې یو کود میښی دی چې دا خلک سکن کوي د دې له طریقې نه خلک ورته پیسې ورکوي ودارې چې نور ځایونه هم تاسو ته د منشن هغه ښکلي ښکلي مهمه ځایونه وښیم واقعیت منشن ښکلی دی او هر رقم دوکانونه او هر رقم شیان پکې شته دلته دا منځګړي اقتصاد والا خلک راځي دلته ډېر میلیونران راځي د نړۍ له هر ګوټه خلک راځي او دلته خپله سودا اخلي نو همدا سودا اخلي او ځي تاسې وینئ د دې ښار ښکلاګانې چې زه تاسو ته ویډیوګانو کې اخلم نور کله خو زه تلم کله ځای ته او کله غره ته او کله یو ځای کله بل ځای دغه ځای جلا خوند دي جلا هوا وي لکه ښار غوندې نه وي خو کله کله د ښار نه لیدنه هم ښایي بیا سړي ته ډېر جالبه تمامېږي نو تاسې وینئ دا شنې شنې ونې چې ځوړندې کړي دي او دا رقم خلک دي رقم خلک دي هر سړي خپله غواګۍ څنګ کې نیولې ده او بیا یې دلته هغه د ښځو بایکونه خرڅېږي اکثر داسې دوکانونه چې یو شی خرڅ کړي د یوې میاشتې ګټه په یو ځل پیر و پلور کې پوره کوي دلته رستورانتونه او ریوې هر څه شته دا کس چې تاسې وینئ د راسته اړخ کې دا تور هغه چې اغوستی دا مال ښایي اسکلیټ دی اوس موږ روان یو د انګلیش ګارډن په طرف ته ودرې چې هغې خوا څه کېږي تاسو ته به له هغه ځایه ویډیو واخلو وګورو چې هغې خوا څه دي د بیروبار کچه خو تاسې وینئ چې څومره بیروبار دی ویللو ته هېڅ اړتیا نشته
او دلته یګانه شی چې دا مې یو کلیسا ده چې ډېر زیات تاریخ لري. او رښتیا په دې ویډیو کې زه دا ووایم چې د انګلستان کې کوم هلکان چې هغه هند کې چې کوم هلکان دي وبخښه هند کې چې کوم هلکان دي هغه ډېر بازار ګرم شوی دی او واقعیت د ستایلو وړ هم دي او ډېر یې عادي دوکان یې جوړ کړی عادي دوکان جوړ کړی او ښه هلکان هم ښکاري. ته ګوره چې سړی خدای چې چاته ورکوي سړي ته ورکوي بس نه وایي چې چا زوی قدیمه یو متل دی دا زموږ او تاسې کې. نو ډېر جالب هم ده چې په زرګونه خلک یوازې هغو کتلو ته راځي سودا اخیستلو ته نه راځي کتلو ته یې راځي او دا ډېره جالبه ده. بله ما سوچ کوه چې دا زموږ ځواني کې څه کمای دی چې خلک یوره زموږ کتلو ته رانغله مجبوره موږ لاړ شو هند ته هغه هم افغانان دي موږ هم افغانان یو نو لکه زموږ کې څه کمای دی چې هغو کې له موږ نه څه زیات دي چې د هغوی خلک دومره خوښوي. لکه د مطلب وړکی بزنس وي وړکی بزنس خو اسانه دی ډېر په لنډه طریقه باندې شروع کېږي موږ کولی شو چې شروع یې کړو. یو ایدې خو یو فکر چې ما له هغه نه واخیسته واقعیت یې ښه فکر و چې هغوی میوه راوړی سرکو سر یې خرڅوي که دا فکر دلته په کار راشي او دولت اجازه ورکړي نو ډېر به ښه شي هلکان به دلته عملي کړي واقعیت یو شی به یې لاسته هم راشي. تاسو دا ملنډې وینئ خلک له داسې ملنډو نه پیسې ترلاسه کوي دا خلک له داسې ملنډو نه پیسې ترلاسه کوي. ما دا ریزم په ویډیو کې راولم داسې ریشخندي کې خلک ورته هغه بکسک کې پیسې اچوي لکه څنګه چې هلته مخکې خلکو ډول ډامبق راویستلی و هلته هم خلک داسې دي دا خلک ورته ولاړ دي. تاسو وینئ چې دا پارک چې دی ډېر قدیمه دی او تر څو زما یادېږي دا پارک دی او د اوړي ځان ته ښایست لري د ژمي ځان ته ښایست لري. نو اوړی دلته راغلي ولو سره خربوزه ده که هندوانه ده خو دا چای ده ولکه ماته نوم راځي ما لپاره جالب هم ده او تاسې لپاره هم جالبه شي چې ماته تر اوسه په دونه عمر کې له هغه نوم د هغه شي نوم لا نه راځي. هغه هم راوړی و ځان سره او هغه د پارک کې مې هغه که وخوړله اوس زمونږ پښتو هم ګډه وډه شوه.
نو هغه هم وخوړله او په چاقو میده میده کړه. اوس حیران پاتې ده چاقو یې چېرته واچوو. که ځان سره وړو چېرته ونه درئ تلاشي هم نه کي. اگر چې زما دونه عمر شوی دی شیطان غوږونه یې کڼي زه چېرته نه یم چا درولی. یا دوه ځله یې درولی یم چې زه آلمان ته راغلم هغه وخت کې زه ودرولم او یو ځل چې فرانسې ته تلم بېرته راغلم بس هغه وخت کې ودرولم نور بیا نه یم درولی. دا چاقو بیا هغه ملګرو مو واخیستله خو دا چې کوم ډسبین کې واچوله باطله داني کې موږ خو مارې خو هر رقم خلکو سره ګرځېدلي یو موږ بیخي دا لهجه خرابه شوې ده. کور کې راته بیخي لغمانی وایي څوک ورته لغمانی وایي څوک راته جلباتی وایي څوک راته پېښوری وایي کور کې دا رقم نو دا حال دی زمونږ د ژوند. نو دا زمونږ د دې پارک لیدنه او د ښار ترمنځ لیدنه پارک ته اوس په دې ژمي کې څوک دونه نه راځي خو هر سړي سره یو سپی ځان سره سپی راولي بس همغه سپي ته چکر ورکوي. دلته خو له انسان نه د سپي قدر زیات دی او که یو انسان مړ شي په اسلامي نړۍ کې دلته څوک نه یادوي چې سپی مړ شه که سړی مړ شه خو دلته که یو کوڅه ډبی یو بېکاره یو بې مقصده انسان مړ شي بیا هغه لاس ورځې خبرو کې یادوي. نه پوهېږم چې دا خبره زما ذهن ته څنګه اوس راغله خو لکه انسان خو انسان که هر سړی دنیا کې هر ځل مړ شي یا څوک یې مړ کړي یا د سیلاب په هغه باندې یا هر طریقې باندې خو ټول انسانان خو انسانان دي. نو ولې په غزه کې به خلک مړه کېږي ولې په افغانستان او عراق کې خلک مړه کېږي. کار ټول انسانان د ژوند کولو حق لري او ټول انسانان یو شان ژوند وکړي. Se tivesse já conseguido, velho. Ich war noch nie drin, aber ich war relativ häufig vor der Tür. اوړی دلته ډېر زیات خلک راځي او بیخي زیات خلک راځي له ځای نه لیدنه کوي او دغه ځای کې ورکته کېږي. خدا چې دغه ځای کې دغه منځ کې چې دا کوټنۍ ده دغه کې خدا څه شی دي. زما د دونه وخت شه دی مونچن کې او دلته زه د کال خو یو 15 ځله راځم
زه تر اوسه خبر نه یم چې دغه منځ کې څه شی دی او نه ورکته شوی یم